زه تږی کېږم په ژوند کې ګام په ګام خالقه تر مور ګډک ساته زما د برخې جام خالقه د تباهۍ نه وړاندې سم که زما قام خالقه غاښ چې ترې واخلې بیا به څه کړي په بادام خالقه ته ښه خبر یې ښه پوهېږې کوې پام خالقه زه نه پوهېږم د ژوند په انتظام خالقه بغیر له ځانه مې هر چاته غړی دنګه لره زما دا ذهن د بل چا مه کړې غلام خالقه السلام علیکم زه یم ډاکټر عباسین یوسفزی او تاسو له د پی ټي وي نیشنل د خیبر پښتونخوا په نیغ خپرونو کې د ښاد آباد او بریالي سره حاضر یم په دې خپرونه کې هر ځل مونږ تاسو ته ډېر ښایسته میلمانه راولو هغوی مختلفو میدانونو کې کارنامې کړي خو کله پکې مونږ داسې ځوانان هم راولو چې هغوی د خپل کیریر په ابتدا کې خو ډېر ښکلی پرواز یې شروع کړی ډېر ښایسته انداز یې خپل کړی نو مونږ غواړو چې زمونږ د ځوان کل هغه ولولې هغه خیالات هغه جذبې هم مونږ تاسو ته وړاندې کړو او د هغې ملا وټپو هغې له شاباشۍ ورکړو هغې مخ په وړاندې روان شي او بیا د خپل قام او د وطن د خدمت کولو جذبه نور هم تازه او تانده شي ما سره یو دوه داسې ځوانان ناست دي یو پیغله ده یو زلمی دی چې هغوی په خپل میدان کې ځان ښکاره کړی دی ځان یې پیژندلی دی او د خلکو لخوا یې عزت هم کیږي او د هغوی لخوا یې ستاینه هم کیږي په دې دواړو کې د جرنالیزم یو سټوډنټه ده او هغه لګیا ده په سوشل میډیا باندې ډېر لوی سټار ده نن سبا ډېره اکټیو ده او یو پښتنه جینۍ او دومره په ښکلي ډول باندې هغه د ایتکس مطابق ډېر معیاري مواد ورکوي لکه عموما په ټلویزیون کې یا په ریډیو کې او بیا خاص کر پی ټي وي کې چې کم څه نشر کیږي نو هغه د یو ډېر ښکلي انداز د ایډیټینګ نه تېر شوي او بیا ستاسو مخې ته راځي نو هغه اعلی معیار لري هغه د هر څه په تله پوره داسې په سوشل میډیا چې کم خلک په طول پوره مواد ورکوي نو هغوی ته عزت هم کیږي او د هغوی خیال هم خلک ساتي او ستاینه هم کوي او ورځ په ورځ یې منونکي او مینان هم زیاتیږي او د هغوی هغه چینل یې مخ په وړاندې ځي نو دا محترمه ده نوموړې سوشل میډیا اکټیویسټ سوشل میډیا سټار او جرنالیسټه چې د جرنالیسټ کیریر یې هم شروع کیدونکی دی او لګیا ده خپلې زده کړې کوي ښکلا مومند ستړې مه شئ خوشحاله یو چې تاسو راغلي یې بیبي او زمونږ کومې جینکۍ لوڼه چې دي هغوی چې په خپل میدان کې خپل کارنامې او خپل کردار ادا کوي نو دا لویه خبره ده مننه خوشحاله شئ زمونږ بل میلمه چې دی نو هغه د قائد اعظم یونیورسټۍ اسلام آباد نه په فزکس کې ام فل مکمل کړی دی او د هغې سره د خپل میدان د شاعرۍ په میدان کې هم تازه ګامونه اخلي خو د هغه اصل پیژندګلي چې دا هغه د یو کلچرل اکټیویسټ ده هغه د خپل ثقافت دپاره ډېر ګټور ګامونه اخلي په پوهنتونونو کې د ملګرو سره رابطې ساتي د هغې نه علاوه د پوډکاسټ په لوري باندې هم ډېر اعلی معیاري پوډکاسټ دپاره هم څو پروګرامونه کړي دي او ډېر په ښکلي ډول یې هغه ولس ته وړاندې کړي دي او ولس ډېر ستایلي دي بلکې ټوله دنیا کې خلکو ستایلي دي اوس خو ګلوبل ویلیج دی که نه اوس خو سوشل میډیا چې ده نو هغه یوازې د یو علاقې د یو کلي پورې محدوده نه ده دا ښاغلی دی شاعر او کلچرل اکټیویسټ سوشل اکټیویسټ هم دی احمد خان خپلواک صاحب ستړی به شي مننه ډېره مهرباني برمسي په خیر رالی بلکل ستاسو چې کوم تعریف وکړو ډېر زیات خوشحاله شو ستاسو غوندې هستی چې زموږ دا کار او دا زیار ستایي او زموږ حوصله افزایي کړي نو بلکل همدا زموږ مخکې د کار کولو هغه باعث ګرځي مننه ډېره مننه ښکلا شهزادګۍ دا راته ووایه چې خلک اکثر وایي که نه چې د هر کامیاب سړي شاته یو ښځه وي د هرې کامیابې ښځې شاته څوک وي د هر کامیابې ښځې زه که خپله خبره وکړم نو زما د کامیابۍ د شاته زما ورونه دي
ماشاءالله ځکه چې که یو جنۍ ډېر ځان زړور وګڼي که یو جنۍ ډېر ځان ډاډه وګڼي که نه خو په یو محفل کې یا یو ماحول هغې ته داسې کمی محسوسوي چې کاش دې ځای کې زما سره زما ورور ولاړ وی نو که زما دا دومره همت خپل نه و خو زما د ورونه زما په شا ولاړ دي د هغوی په ډاډ باندې بس زما دا دومره همت څه خپل دی او څه مې د ورونو زما څلور وروڼه څادر دی که زه سرتوره پکې ځم پټه به یم ماشاءالله ماشاءالله دا لویه خبره ده چې وروڼه د نن سبا د خویندو وروڼه هم تعلیم یافته شو خویندې هم تعلیم یافته شوې پخوا به داسې و چې خلکو باسې د جهالت یو خبره جوړه کړې وه چې خور ښه په درنه جامه کې وځي او خپل سبق وایي او خپل روزګار کوي او د خپل ثقافت او خپلو خلکو خپل تعلیم دپاره او د خپلو ښځو خویندو دپاره څه هلې ځلې کوي دا لویه خبره ده که زه اوس وایم نو دا خو مونږ ښار ته راغلي د هغه خبرو نه مونږ شاته کومه خبرې چې هره جنۍ په کلو کې اوري ځکه چې زمونږ د کلي جنکۍ اوس هم دا دومره فیصله نشي کولی چې زما د ژوند مقصد څه دی لکه زیات تر زمونږ د جنکو دا ای که نه چې پیدا شي بس یو لسمه پورې سبق زیات تر نه زیات ووایي د هغې نه پس واده د هغې نه پس بچي د هغې نه پس د کور کار د دې نه مخکې د هغوی ذهن سازي قدر ته نشته دی چې مطلب ته خو هم وجود لري ستا خو هم خواهش کیدی شي ستا خو هم څه مقصد کیدی شي ژوند تېرولو څه مقصد دی مطلب د دنیا ته خامخا ته خپل نوم هم پرېښودلی شي زموږ ډېرې سترې اتلانې هم تېرې شوي دي او باقي چې کوم دی نو دا د هغه ځای نه بیا راوتل یوازې بیا دا ډېر ګران کار دی خو ستا پر شا چې ستا یا وروري یا که موږ څومره هم د ښځې د زړورتیا خبره وکړو که نه خو هغه د نارینه نه بغیر نامکمله ده که هغه د خاوند په شکل کې وي که هغه د پلار په شکل کې وي که هغه د ورور په شکل کې وي نو بیا چې په ډګر کې در سره داسې او که هغه د زوی په شکل کې هم وي زوی تجربه ستاسو نشته خو ډېر زامن د میندو ډېر په کار راځي بالکل بالکل نو بس چې کوم دی د نارینه نه بغیر بیا هم ښځه ناپوره ده بېشکه خپلواک صاحب د نن سبا ځوانان چې دي اخو داسې په سوشل میډیا کې ورک کي او داسې په غیر ضروري څیزونو کې خپل وخت ضایع کوي د تعلیم سره یې دا دومره مینه څنګه پیدا شو او تعلیم دې چېرته وکړو تر ام فله پورې رسېدل او انشاءالله پی ایچ ډي به هم کوي جی انشاءالله داسې دا باسین صاحب چې زما د اول نه د تعلیم سره شوق خو د هغې یو وجه دا وه چې زموږ والد صاحب موږ ته د پیسو ګټلو هغه لالچ نه و راکړی چې دا پیسې ډېرې دي د سره ډېرې دي د سره کمې دي داسې یو لغې نه و کړی بل ځای زموږ دپاره په کور کې دوه مشغلې وي یا لوبې یا سبق د هغې نه وروستو نو چې زموږ دپاره بل ماحول نه و د پیسو لالچ راته ذهن ته نه راکړی شوي نو په هغه وجه باندې زموږ دپاره یو د علم لاره لږ اسانه شوه بیا دغه علم کې په دغه لاره کې زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې زموږ والد محترم موږ دا نه دي ویلي چې تاسو پیسې ډېرې وګټلې او بل ډېرې وګټل تاسو لږې وګټلې نو زموږ دپاره زموږ تعلیم موږ ته ستایلی دی چې تا دا ډګري وکړه دې خوا لاړې دې خوا لاړې نو زموږ چونکې د میډل کلاس یا د هغې نه لږ کمزوري خاندان خو د پلار هغه ډاډ او د پلار هغه تربیت په دې لیول کړو چې د پاکستان د دریو اعلی یونیورسټیو نه مو اعلی ډګري حاصلې کړې دي د کومو نه د باچاخان یونیورسټۍ نه مو بیچلر وکړو د پېښور یونیورسټۍ نه مې ماسټر وکړو او د قائد اعظم یونیورسټۍ نه مې ام فل فزیکس وکړو انشاءالله الله دې وکړي چې د یورپ نه چېرته پی ایچ ډي انشاءالله ښه خبره ده ښه جي ښکلا شهزادګۍ سبق دې څنګه ووایې زه په کلي کې داسې رواج اوس تاسو کزنز او دې چاپېره کورونو کې چې هغوی جنکو سبق ووایي داسې ډېر که نه وي بالکل زموږ د کلي ماحول داسې و چې لکه زموږ د کوم غور نیکونه چې کوم نو هغوی دا شیز مخې ته دا سبق مخې ته راوړی مطلب لکه هغوی چېرته په سبق پابندي نه ولګولې نو زموږ تره لوریانې هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي او تره بچي هم ټول تعلیم یافته دي خو بیا چې کوم دی زما سبق پکې بیا لږ بدل دی چې په سوشل میډیا راتګ دا یو ډېره لویه خبره وه لکه مطلب بیا په سبق ټول ویلی دی خو په سوشل میډیا راتګ خپل غږ پورته کول خپل رای مخې تږدل دا پکې یو منفرد خبره وه بیا پخوا خو جرنالیزم داسې و چې جرنالیزم و اوس جرنالیزم ان ماس کمیونیکیشن هم دی که نه نو مطلب د ولس سره لږ نور هم نزدېکت دی بله دا ده چې تاسو د جرنالیزم ته سیلی راوړی او که نه په شوق راغلي داسې ده چې دا تپوس خو مانه ډېرو ځایونو کې وشو
اصل کې زما د وخت نه دا سوچ و چې لکه مطلب زه خپل خبره وکم، زه یو سوچ لرم، زه یو مقصد لرم، دا خبره به زه کوم. مطلب ما ته نه وه پته چې میډیا به څنګه وي، زه به خپله خبره څنګه کوم. خو هغه یو ای چې ته کله هغه د شعور یا د پوهې یو دغه راشي، یو لمحه راشي چې ته وایې چې دا خبره زه کول غواړم. نو بیا چې کله د بي اس کله FSC ما پوره کړه او د بي اس د داخلي وخت رالی، نو زما مشر ورور چې کوم دی هغه الریډي په جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن کې و، زما نه سینیر و. نو هغوی ما ته ویل چې لکه که ته غواړې نو هغوی ما نه زما د رایې پوښتنه وکړه. دا زما دپاره بیا ډېره غټه خبره وه چې مطلب هغه ټیم کې ما ته احساس وشو که زه جینۍ هم یم خو زما رایې چې کوم دا هغه مطلب د څه نه څه دغه لري چې مطلب زما رایې میټر کوي. نو بس هغوی زما نه تپوس وکړو، بس بیا د هغوی په خوښه باندې چې کوم دی ما ورته ویل چې لکه زه به دا مخکې بوتلی شم، زما د پلار څه پرې مشوره وشوه. نو هغوی ویل چې بلکل. نو بس پهلنۍ ویډیو چې راله لږه ګرانه وه او خبرې هم هر ځای کې کېږي، کلي کې مې دلته هم وې. اصل کې زما امید وي چې کوم دی زما مورکۍ هغوی دومره تعلیم یافته نه دي، هغوی به صرف دا پیژندل چې دا په ټي وي راغلی، دا په موبایل راغلی ده، خو مقصد نه و پته چې زمونږ مقصد اصل کې څه دی. نو بس دا لږ ګران و. په دغې به خبرې کوو که خیري. خپلواک صاحب د بیبي خو ووایي چې زما په شا زما وروڼه دي، پلار دی، حوصله افزایي ده. ستاسو د دې شخصیت سازۍ په شا باندې څوک دي؟ بس این صاحب داسې ده چې زموږ والد محترم چې په کور کې هم نه، خو لومبې د هغه زموږ تربیت په داسې انداز کوو چې هغې د موږ ته لکه زه به چې کور کې وم چې بابا مې ماښام کور ته راغی نو ما ته به وي ماسپښین مونځ دې کړی، ما به یو کم جومات کې دې کړی، ما به ورته وي چا جمع ورکړه. نو هغه به د هر مونځ ما تپوس کوم، د هغې د وجې نه زما هغه ګروپونو سره واسطه نه راتله چې کوم به ډېر لرې لرې روان کارونو پسې ګرځېدل. زما یو محدود چې خپل جومات سره نږدې لوبه وکړم او بیا جومات کې مونځ وکړم. د هغې نه وروستو دغه د سبق د دې وجې نه هغه بابا هغه نظر داسې و. زما پلار به موږ ته وایي، تاسو خپله خبره جاري ساتئ، زما پلار به موږ ته وایي چې ماښام بانک چې ووایي نو تاسو چې هر چېرته یې نو د هغه ځای نه به کار پرېږدئ او نیغ به خپل کور ته مانځله ځان نارسوئ. نو داسې انداز سره چې موږ ته هغه وخت احساس نه کېده. اوس لکه ما ته بابا ته یو ځل وي ما ته ګړی واله، نو ما ته وی ته ګړی ولې اخلي؟ ما ورته وی زما پلاني ترزوي سره هم د پلاني سره هم د پلاني سره هم د ما سره ګړی نشته. نو ما ته وی که سبا د نور سره ګاډي وي او تا زه ګاډي نشم اخیستی نو آیا ته به خپل ځان سسټین کړي؟ ګاډي به نشي اخیستی، ته به دوی نه ځان احساس کمترۍ حسابې باید د ګړۍ په سره نه دوی سره ځان یو شان ژوند تېروه چې چا سره سبا ګاډي ارسي. نو هغسې له داسې وه چې ستاسو په مخ کې د ډېرو ښه خلکو د ډېرو اوچتو اوچتو خلکو منځ کې ناستو، خو هغه تربیت اوس وخت کې موږ ته ښکاري چې هغې نه وروسته موږ باندې ډېره فایده وشوه دې خبرو. ښکلا اکثر دا پښتانه داسې کوي چې هلک له په جایداد کې حصه ورکوي او جیرکو له نه ورکوي. یعنې رور چې دی واخلي او خور ته دا ووایي چې ستا په واده چې کومه خرچه شوې ستا حصه وه، او د رور په هغه واده چې کومه خرچه شوې نو د هغې حصې څوک تپوس نه کوي چې هغه د کوم طرفه راغلې وه. نو د دې جایداد دا مسله چې ده د پښتنو یو ډېر کمی دی، کوتاهي ده، کمزوري ده چې لور له په جایداد کې برخه نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ تعلیم یافته جینکۍ څه وایي؟ زما په خیال باندې چې د یو موره پیدا بچي نو هغې کې بیا هلک او جینۍ کول نه دي په کار. نو زمونږ د پښتنو زه به ووایم چې لکه کوم ماحول موږ وکتو، کوم کلي کې روان دی، انفیکټ په ډېرو زمونږ په خپل خاندان کې به زه ووایم یا چې کوم دی په کلي کې موږ ګورو چې دا خو د یو مور پلار بچي بیا چې کله جینۍ جایداد کې حصه وغواړي نو الټا هغې سره یا خو له جایداد کې حصه ورکړي خو یا ورسره رونه تعلق پرېږدي. نو زه اصل کې بیا په دغه ټیم کې هم انسان له سوچ ورشي چې دا رونه کله خپل منځ کې تقسیم کوي نو یو ورور هم د بل ورور سره تعلق پرې نه خوستو. دغه ټیم کې هم انسان جینۍ ته خامخا احساس کېږي یو جینۍ ته ضرورت مې که یو ورور ته ضرورت وي هغوی راشي خبره وکړي خپل منځ کې چې زما ضرورت دی حصه بیله کوي زه به خرڅه کړم یا څه. خو که چېرته خور د یارې دا خبره هم نشي کولی چې چېرته ورور ونه بایلم. نو دا شته دی او ډېره غټه مسله ده او دا د پښتنو په خپله جوړه کړې ده. که وغواړي حل کولی هم شي رونه تقسیم کوي د رور هغه ورکوي، خور هم د دغه مور او پلار پیدا د ورې کوي خبره ختمه، خو مسلې دوی په خپله جوړې کړي. یو ملګري راته قصه کوله چې مونږ خپلو دوو خویندو له په جایداد کې حصه ورکړې وه نو خپل اوښي ته مې ټلیفون وکړو چې یاره راشه چې هغه ځمکه درته بیله کړو خپل قبضه کې واخله. وی هغه وایي چې مونږ یې نه اخلو،
ما ورته وویل چې ولې وی چې ستا خو 2 خویندې زما 15 دي هغوی به هم غواړي سبا نو دا یو عجیبه غوندې سوچ دی چې د لوڼو برخه چې د هغه په جایداد کې خلک نه ورکوي دا ضروري ده دې دپاره کار هم پکار دی بیداري هم پکار ده ډېرو خلکو ورم کړي خو دا ده چې په رضا سلا او په خوشحالۍ چې هغه ځینې د دې د وجې نه ورکوي چې بیا به زما نه هم غواړي بلکل همداسې ده خپلواک صاحب شاعر چې داسې نو پکار ده چې کلام ترې واورېدی یو کلام راته واوروئ که نه ښه دي کلامونه خو راسره ډېر دي جی لومبي به داسې وکړو روماني کلام به وروستو ووایو خو لومبي دا کلام شریکومه غزل دی جي وایي عشق مکتب دی ډېر علمونه لري عشق مکتب دی ډېر علمونه لري علم یې ساز کې دریابونه لري عشق مکتب دی ډېر علمونه لري علم یې ساز کې دریابونه لري او مخ آینې ته مخامخ چې نه کړې مخ آینې ته مخامخ چې نه کړې مخ آینې ته مخامخ چې نه کړې دا آینې بلها شکلونه لري او دریم شعر دی چې غیرت پښتو اسلام حیا او وطن غیرت پښتو حیا اسلام غیرت پښتو اسلام حیا او وطن پښتون سړی څومره فکرونه لري ډېر ښه دی او بل شعر دی چې ادب تهذیب انسانیت او مذهب ادب تهذیب انسانیت او مذهب ادب تهذیب انسانیت او مذهب حجره جرګې او جوماتونه لري ډېر ښه دی او بل شعر دی چې خوشحال رحمان او باچا خان ته ګوره خوشحال رحمان او باچا خان ته ګوره پښتانه کوم قسم لالونه لري او اخري شعر دی چې دا تخلص پکې دا چونکې پخوانی غزل دی نو تخلص پکې قرار زما پخوانی غزل تخلص استعمال شوی دی وایي چې قرار صدا رقم خاموش نه دی قرار صدا رقم خاموش نه دی قرار ساکن دی خو موجونه لري ډېره مننه ښکلا شهزادګۍ څه به کول غواړې د ښځو دپاره ښځو خو بلا مسلې دي د ښځو حقونه چې دي هغه خلک وایي که نه مطلب زموږ په ټولنه کې چې مونږ ګورو نو ښځو ته مسلې شته نو ستاسو په خیال کې کمې مسلې پښتنو ښځو ته کلیوالو ښځو ته چې هغوی د ځانه نه دي خبر هغوی ته څه مسلې پېښې دي که مونږ وګورو زیات تر مسله اول ګوره مونږ چې کله خبره د ښځو د ایجوکیشن کوو که نه نو ایجوکیټ کول یوازې دا نه دي چې ته بسته ورکوه سکول ته یې ولېږه ایجوکیټ کول دا دی چې ته هغې ته د فیصلې کولو همت ورکړه چې هغه څه کول غواړي د هغې نه پوښتنه وشي چې ته څه مخکې څه کول غواړې اول دا دی چې هغه زموږ زیاتر ذهنیت دا دی که نه چې ډاکټره استاذه د دې نه اخوا سبق څوک اډوګڼي نه نو پکار ده چې د هغې نه هم تپوس وشي چې ته څه کول غواړې لکه زموږ زیاتري مخې ته ورته کېږي چې دا فارم دی دا فل کړه ډاکټره شي یا استاده شي خبره ختمه نو مقصد چې هغې نه تپوس وکړی شي چې څه کول غواړي چې کومې ښځې د کومو ښځو نه وختلی دی چې او لکه مطلب اوس هغه تعلیم دپاره خو څه وخت مقرر نه دی خو کومو نه تللی دی نو هغوی ته د هنر څه داسې ادارې زه وایم چې وي چې هغې ته پکې هغه خپل هنر یا چې کم کار کول غواړي نو خپل ځان دومره کړي چې کم از کمه بل ورځ د چاته محتاج نه بل زیات تر مسلې چې کوم دی په ښځو کې چې کوم موږ وګورو نو هغه ډېر زیاتې په د صحت حوالې سره په هغې باندې اویرنس کول پکار دی مطلب لکه زیات د ښځو مسلې دا دي چې په هغې باندې نه ښځه په خپله بحث کولی شي او نه پې سړي کولی شي او وجه هم دا ده چې مطلب لکه زه ښځه یم نشم ویلی نو مسلې خو ښځو ته ډېرې دي خو په هنر باندې او ایجوکیشن باندې ایجوکیشن مقصد تعلیم صرف بسته ورکول یا کاغذ ورکول نه دي هغوی کې دا اویرنس پیدا کول دي چې مطلب لکه ښه و بد وپېژني د خپلې فیصلې اختیار ولري او خپل کم از کم تاریخ وپېژني خپل قام قبیل وپېژني چې زه څه یم نو په دې باندې چې کار وشي د ښځو په دغه باندې د هغوی په هنر باندې په کلتور باندې په ثقافت باندې په ژبه باندې هغوی دا وپېژني چې او دا هم څه دي ډېره ښکلې خبره ډېره ښکلې احمد خان خپلواک کله درته پته ولګېده چې شاعرۍ د اثرات در کې موجود دي د شاعرۍ جراثیم موجود دي او دا به ځان ښکاره کوي شاعري لیکل خو به بیا وروسته شروع شي خو د کله نه داسې احساس وشو څنګه وشو داسې ووایه بسین صاحب چې کله زه لسم کې وم نو ما یو پر ریډیو باندې یو قصه اورېده یو قصه په شاعرۍ په یو دغه کې بیان شوې وه
نو موږ سره کور یو کتاب پروت نو ما ذهن ته اسې رالم دا قصه خو زه هم لیکلی شم په دې شاعرۍ په دې زبان کې ومې نه لیکله خو دا راته وایي چې دا خو ماته ښکاري چې زه یې لیکلی شم دغه یو لږ شان اندازه راته وشوه خو دا خبره بیا د ما نه هېره شوه بیا یو وخت داسې راغی چې یو شعر مې ولیکه بیا یو دویم شعر دا لسم جومات و بیا راته دا اندازه نه کېده چې زه شاعر یم بیا دا شعر دی بیا مې یو کال دوه اسې بیا لږ داسې راته اندازه په فرست ایئر کې دا وشوه په 11 جومات کې چې یعنې غزل مې پوره ولیکه په یو وخت باندې نو ماته بیا اندازه وشوه چې یعنې ما کې دا دغه شته دا سکل راکې لکه شته نو دا تقریبا 11 جومات کې وم چې هغه وخت راته دا اندازه وشوه جي ښه جي ښکلا مومند سبا له به تاسو سره ډیګري راشي د ډیګرۍ اخیستو نه پس به جرنالیزم په میدان کې ظاهره ده چې یا به چېرته یو اخبار رسالې سره اټچ کیږي یا به چېرته د یو ټلویزیون سره یا د یو داسې ادارې سره چې هغه د ابلاغ سره تعلق لري نو دغه به درته اجازت یي چې وشي ورونو خو اجازت کړی دی خو بل یو شخصیت به هم ستاسو په ژوند کې راځي نو بالکل ګوره زموږ په جرنالیزم کې ټول نه لویه مسله چې کوم ده که دا خبره ما کړې نه وي خو په دې چینل باندې به وشي چې زموږ په جرنالیزم کې زما تر ټولو نه غټه مسله زما حجاب دی مطلب زه په فرنټ باندې کار کوم زه آن سکرین کار کوم نو ما ته په یو چینل کې داسې اپورچونټي نه میلاویږي چې څنګه نورو جنکو ته میلاویږي مطلب هغه ورځ ما دا خبره وکړه چې په کار ده چې بیا تاسو د وخت نه په جرنالیزم کې دا منشن کوي چې داسې جنکۍ دې نه راځي چې مخ پټوي دې نه راځي ځکه چې مخکې خو مسلې هم دا دي نو خپل چینل دی او د خپل چینل نه آغاز کړی دی د خپل ورونو تر څنګ او د دوی سره به مخکې روانه وي ډېر ښه ده خپلواک صاحب د ادب او ثقافت ډېر خدمت تاسو کوئ لږه راته دغه قصه وکړئ چې یاره پوهنتونونو کې په کوم ډول او څه سم کړي تر اوسه پورې داسې دا باسین صاحب چې مونږ په پوهنتونونو کې په داسې ډول کوو چې یو د ادب د لومبي د مشاعرې نه چې مونږ سره په دې مشاعره کې د عام سټوډنټان لږ زیات حصه اخلي او خوند ولې ورکوي نو مشاعرې او بیا په مشاعرو کې په داسې رنګ مشاعرې چې په هغې کې بیا لکه مطلب زه به دا ووایم چې د سوشل میډیا شاعران نه چې داسې د کار خلک هغه شاعران زمونږ خوښوي شي چې هغه راولو او داسې انداز کې مشاعرې وکړو څنګه تاسو لیدلي هم دي او ډېر ښه شاعرانو د هغې تعریفونه هم کړي دي او دا اول د ادب دغه د مشاعرې خدمت وکړو چې مشاعره واپس هغه صحیح حالت ته راشي او د هغې نه وروستو بیا مونږ د کلچر یو مختلف پروګرامونه کوو د کلچر سره داسې هغې کلچر واک کوو یا ایکسپو کوو د پښتنو کلچر ریپرزینټ کوو که هغه د جینکو د طرف نه لباس کې یا د الکانو طرف نه نو په دغه ډول اوس انشاءالله لږ دا سلسله لږ خورېږي داسې راته کېږي خو زمونږ یو تنظیم تر اوسه پورې نه اوس په تنظیم سازۍ په مرحلې کې لګیا یو نو انشاءالله د هر علاقې نه به ځان سره څو ملګري اخلو او دا لړۍ د اسلام آباد یا د پېښور د یو څو دغه ترمنځ تر حده نه د ټولې پښتونخوا تر حده به انشاءالله وسیږو صحیح نو دا به د یونیورسټو په سطح کې که نه په خپل نجي انداز کې تاسو کول غواړئ اوسه پورې خو د یونیورسټو په سطح ځکه دی چې مونږ چې کوم وسایل لرو نو هغه لږ کم دي نو هغه وسایلو د وجې نه مونږ ته یونیورسټۍ د کونسلو یا د تنظیمونو حلف واخلو یا را سره دغه سټوډنټان راته په حال کې زیات ناست وي نو مونږ د هغوی د وجې نه په یونیورسټو کې کار کوو نو کله مو داسې وسایل وموندل چې هغه بیا مونږ د بهر حالونو کې هم کولی شو نو بیا به دا دې له وضاحت ورکوو بیا انشاءالله صحیح ښکلا مومند په دې سوشل میډیا چې تاسو کوم کانټینټ وړاندې کوئ یو خوا کانټینټ ډېر معیاري د دې انتخاب دله څوک کوي او دویمه دا ده چې د هغه کانټینټ څه نمونه که درته یاد یو موږ ته اوس په دې وخت کې ویلی شئ خو اول لا دغه جواب راکړئ چې دا کانټینټ انتخاب درته څوک کوي داسې دا چې زما اول خو چې کله موږ د خپل ګام واغستو نو زما خو دې طرف ته اراده ونه خو هغه چې ذهني شعور د انسان برابریږي او چې کله ته په دې ماحول پوهیږي نو هغه کله چې به موږ د چا کلام ته کتل زما یو هم خپل نه دی خو هغې کې چې هغه د ماحول عکاسي کتله نو ویل به مې چې او که ځینې خلک ما پیژني او زما په غږ باندې چا ته پته ولګي نو دا ډېره ښه خبره ده نو بس کلام زما خپل نه او انتخاب مې خپل صحیح د نن ځوانان چې دي خپلواک صاحب چرته روان دي او هغوی به څه کوي
ځکه چې ځینې په سوشل میډیا کې دومره ورلاهو شوي دي په کتلو کې جی جی که څوک ورته څه کارنامه کوي څه فیډینګ کوي یعنې خپل لکه څه کوم چې ښکلا مومند کوي د خپل اتلانو په هکله د خپل ادب په هکله د خپل تاریخ په هکله څه مواد راواخلي او هغه نشر کړي نو هغې نه خلک هم خبر شي دته ته هم شهرت میلاو شي خلک ورسره مینه وکړي که څه ګټه وټه ترې کول غواړي نو هم کیدی شي او د هغې نه علاوه مطلب دا چې ولس ته اطلاع ورسي ولس خبر هم شي بیدار هم شي دا کم خلک چې تش په دې سوشل میډیا کتلو کې ورنښتي دي نو او د اے آی په دنیا کې ورلړه شوي دي او هغې په سټوډنټ لایف کې هم د اے آی په ذریعه باندې ځان ایکسپریس کول غواړي نو د دغه خلکو د مستقبل په باره کې خو زه ډېر په تشویش کې یم داسې دا باسین صاحب چې دغه هلکان چې کم صرف د هلکان نه جینکۍ ورسره حاجي هغه خلک چې هغه په سوشل میډیا کې ډېر بوخت دي او څه داسې تخلیقي کار هم نه کوي او څه فایدې لپاره نه استعمالوي نو د دوی د ډېرو داسې خلکو نه دوی کتاب زده کړه هم ډېره کموي د دوی پوهه هم ډېره کموي نو دوی بیا د داسې خلکو نه متاثره کېږي چې هغه په سوشل میډیا باندې داسې نومونه وي چې هغه د دوی مستقبل تیاري طرف ته بوځي دویمه ده چې کله د دوی د میچورټي لیول نه وي او په سوشل میډیا کې دوی کار کوي نو دوی ته دا اندازه نه کیږي چې دا ماته په کم ډول نقصانونه راکوي یو نقصان دا دی چې د نږدې نه ته یو څیز ته ګوري نو دا د سترګو لپاره نقصان دیخ دی د مسل لپاره د مزغو لپاره د وجود د ټول اعصابو لپاره نقصان دیخ دی د دې نه وروستو چې بلکې یو ارتوپیډک سرجن ماته وي چې ډېرې مسلې موږ له دا راځي چې خلک دومره په سوشل میډیا کې بيزي چې په سټې درلاغلی یا په بل وجود داسې کاږه ورته پراته نو د دې د وجې نه د اډوکو ډېرې مسلې راځي د اډوکو مسلې راځي نو دا دې چې دی ګوري زه چې یو کس 2 غنټې موبایل ته وګوري نو د 2 غنټې مازغه مثلا دونه ستړي شي چې دی بیا کتاب نشي کتی هغه کې تخلیقي کار هم نشي کولی دا غینه پس د غنټه کې د خوب نه ورځي کو 2 3 غنټې دا وګوري دا مازغه نو اخو دغه درپ نه خو دوی دغه نقصان دی خو دغه خلک د دوی په نور په فیوچر دا دومره په تیاره کې دي چې د دې اندازه لکه اوس وخت کې مونږ ته داسې الفاظو کې نشو ویلی چاته چې دا څومره په تیاره کې کیدی شي دغه خلک او دې سره سره زمونږ ځوانان جي د شارټ کټونو ډېر متاثره دي او په دغه باندې په سوشل میډیا باندې دوی دا وایي چې شارټ کټ دي د علم نه لرې کیږي او زمونږ چې کم پوهه خلک دی چې کم مطلب داسې دي چې هغه تعلیم یافته به ورته وایو هغه نن سبا په خپل ژوند باندې هر سړی سټسفاید نه دی هر سړی وایي چې ما لږ یې وګټل هر سړی وایي چې زه هېڅ هم نه یم هر سړی وایي چې د خپل ژوند نه او ډېر زیات د مغرب نه متاثره دی نو هغه طرف ته د وتو کوشش په دې نیت چې زه به زیات ښه فیوچر جوړ کړم یا د هغې سره د خپل هر څه ورته بد لګي د خپل خوره د خپل وطن د خپل کلچر د خپل هر یو څیز ورته بد لګي د خپل د مالي حالت ورته ډېر کمزوري ښکاري چې کله ده ته دا احساس وشو چې یعنې زه په صحت هم برابر یم زه ډېر ښکلي ځای کې یم زما دا مال هم زما لپاره کافي دی وطن مې ډېر ښایسته دی هر څه پکې شته او زه ترې راویستلی شم په دې اوسني مالي حالاتو کې زه ډېر څه کولی شم او په دې کې به چلیږم نو دا هلک په کامیابي او که نه ما ډېر لیدلي چې ډېر غټ مال سره دي خو هغه په دې تشویش کې غونډ ژوند دی به دې تېر کړو چې زه ښه نه یم نو هغه دغه څیز ډېر زیات موږ تشویش کوو چې دغه بیماري د دې معاشرې نه ختمه شي نو دا خلک به یو ډېر خوشحاله او پراخه ژوند وکړي په دې خپله خوره کې اوس اصل کې ژوند بل شان شوی پخوا به سړي په حجره کې ناسو ښځې به کور وې حجرې ګپ به ختم شو بیا به د نه پس کور ته سړي راغله ښځو به خپلې خبرې کولې ماشومانو به خپلې لوبې کولې اوس ټول یو ځای ناست دي په کور کې نو چې مشران څه وایي نو په کشرانو هغې که مشرانو کې چا ووایي چې یاره بلکل وطن تباه شو نو ماشومان وایي وطن تباه شو که په مشرانو کې چا حوصله اوچته کړه نو حوصله اوچته ما خو زه کوو چې سوشل میډیا کې د داسې دغه کس نه متاثر کړي بل دا وسین صاحب که تاسو وګورئ یا مونږ نو موږ ته مشرانو وی چې ګورئ غټو سره مه کښېنه یا د روان وړو سره مه ګرځه یا دې خوا مه ځه اوس وخت کې د هر ماشوم سره موبایل دی کمو د چا د الفاظو نه د چا د بولچان نه چې موږ والدینو منې کولو اوس هغه ماشوم د معاشرې د هر داسې کس ته اپروچ کوي یا د هغه وینا اوري چې هغه بالکل د ده په مزغو کې زهر پیلاوي نو دغه موبایل ورکول د ماشومانو مستقبل د زیات د یو ځای ناستې نه زیات نقصاندeh موبایل دی ښکلا مومند دا چې په سوشل میډیا کم مواد دي نو اکثر په دې کې فیک ډیري مطلب هر څوک د ښکلا په شان انتخاب او محنت او کوشش نه کوي او دغه څو معیاري چینل چې دي د هغې په شان څوک نه کوي نو دا غیر معیاري مواد کې دا معیاري مواد په خلکو منل څنګه کیږي ګوره اصل کې نن سبا خو سوشل میډیا چې څومره تباهي زه وایم چې کړې ده دومره د چا کلتور ته ثقافت ته ژبې ته هېڅ هم نقصان نه دی رسولی
ځکه د سوشل میډیا د وجې د کتاب لیک لوست دا کم شوی دی، مطالعه کمه شوې ده، زیاتره خلکو شارټکټس موندلي دي، بس چې یو خبره ته په ګنټه کې په کتاب کې سرچ کې او ګورې مطالعه کې، هغه نن سبا چیټ جی پی ټي ته ورکړه ټول هغه خلاصه درته راوباسي. نو د دې انتخاب کول خو هغې کې بیا داسې ده چې ستا د اکاونټس پته لګي، خو زما خو مخ پټي، زما خوله پټي، نو زیاتره خلکو ورسره مطلب خبرې خپلې پرېښي او څوک وایي چې دا اے آی دا لګیا ده، مطلب دا خبرې لکه مطلب په اے آی باندې لګیا دي، دا په خپله شته دی نو نه څوک وجود مني نه څوک ما مني، خو بس روان دی کار دی شروع دی. داسې ده چې اواز پته لګي که نه، او اوس اواز هم ای داسې شوی دی چې ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي. خو بهرحال ستاسو دغه معیار چې کوم دی دا تاسو برقرار ساتئ، او دا عموما داسې کېږي چې خلک د نیټ نه غیر معیاري مواد راواخلي او هغه په معیاري لیک کې یا په معیاري ویډیو کې شامل کړي، نو هغه ډېر خطرناک صورت اختیار کړي. ښه جي خپلواک صاحب، داسې څه خبره چې زما نه پاتې شوي چې زه پوښتل غواړم په ذهن کې دي نو راته وایه. داسې د ښکلا بیبي نه هم تپوس کوم، بلکې دوی ته ما ویلي وو چې که هغه څه چې ته وړاندې کړې نو د هغې څه ټوټه که درته یاد وي نو موږ ته به یې وړاندې کړې، اول به راته هغه وړاندې کړې. ښه جي زما نه خو تاسو خو تقریبا ډېرې پوښتنې هغه چې زموږ لکې وې، خو داسې پوښتنه زه وایم چې ما نه وشي چې زمونږ څنګه مخکې په کم ترتیب سره د دې قام په داسې ډول خدمت وکړو چې دوی ته د خپل کلچر نه دی دا ورته ډېر پاک، دا ډېر سپېڅلی ښکاره شي. دا میډیا ده که نه، پاکستان ټلویزیون لګیا دی خدمت کوي، تاسو ته موقع ده چې څنګه ورته ایکسپلین کوئ، څنګه ورته وضاحت کوئ. بالکل جی، چې دوی ته دا احساس وشي، د عوامو ته احساس وشي، دغه احساس چې دوی ته د داسې معیاري چینلو ته رسایي هم د دوی په کار ده. هغوی خو په میډیا کې دومره چینل چې دوی ته رسایي د دوی کمی، نو موږ چې دوی ته دا احساس وشي، موږ په خپله باندې دې کلچر کې سر دې کې دومره ادب دی، دومره انسانیت دی چې دا زموږ په دې کلچر کې ګرځو نو زموږ نه روان حرکت نه کېږي، زموږ د خولې نه روانه خبره نه وځي، زموږ نه روان طرف ته نظر نه کېږي. د دې کلچر یو اثر په انسان باندې، د دې پښتو ژبې ویلو داسې اثر دی سره بعضې لفظونه په نور جبرونو کې ادا کېږي، په پښتو کې د انسان د خولې نه ادا کېږي. لکه ډېر داسې اوس زه دې کې هغه لفظونه ځکه نه استعمالوم چې میډیا ده، نو په دې خاطر هغه لفظونه نه استعمالوم چې مونږ یو ځای ته ځو، لکه مطلب زه به ووایم چې باتروم ته ورځم نو دا یو نارمل ټکی دی، خو په پښتو کې چې د دې کومه معنی ده هغه ټکي موږ نه استعمالوو. زموږ مشرانو به ډېر دغه ټکي استعمالول، ادب احترام. نو دا پښتو او د دې کلچر ورته دغه وشي، احساس وشي چې د دې نه وتل دا د آدابو نه او د انسانیت نه موږ خلاصوي. ښکلا بیبي موږ ته یو ټوټه څه ووایې، بس زمونږ میډیا ته څه ووایې. دا خو کلام ما ستاسو د خولې نه اورېدلی په سوشل میډیا باندې، او ما ته دا نشته پته چې دا دی د چا د دې ما دغه وکړو، خو ما ستاسو د خولې اورېدلی وایي پسه د مروره چېرته تللی د پښتو، پسه د مروره چېرته تللی د پښتو، دا ولې په دې ښار کې داسې غلی د پښتو، او د بل سره خو خیر ډېر بهانې ډېر جوابونه، دا ما او تا پسه باندې کږلې د پښتو. او نن صاحب داسې نه ده، مونږ چېرې داسې نه کړو، نن صاحب داسې نه ده، مونږ چېرې داسې نه کړو، مونږ جنګ کې مونږ مینه کې هم جنګ کې هم پاللې د پښتو، او زما د خیال د حسن د بیان په کالو پوره که ښکلې ده په ژبو کې خو ښکلې د پښتو. واه، دا د اندیش شمس القمر صاحب کلام دی، ډېر ښکلی کلام دی. دا ما ستاسو د خولې اورېدلی په سوشل میډیا، دا ما هغه یاد کړی او زما پیلنی غزل هم دا و. ډېر ښه. ښه جي، د خپل عمر جینکو ته او ښځو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې هغوی د خپلو حقونو دپاره څه داسې قدم اوچت کړي، څه وکړي چې په مینه، په امن او په طریقه باندې خپل حقونه حاصل کړی شي او ژوند کامیاب تیر کړی شي؟ د ټول نه اول خو اباسین صاحب داسې ده چې هغوی خپل حقونه وپېژني. زمونږ خو زیات تر جینکو ته دا هم پته نشته دی چې زمونږ حقونه دي څه، مطلب د هغې کې دا سوچ اډوشته دی. نو تاسو خو وختي په جیداد مونږ خبره وکړه، هغوی ذهن کې دا ده که زه جیداد وغواړم زما نه به ورور لرې شي، که زه جیداد وغواړم زما باندې به د پلار کور بند شي. نو اول خو دا ده چې هغوی کې دا سوچ پیدا شي چې مطلب او زما حقونه دي څه، تعلیم هم زما حق دی، برابري هم زما حق ده،
په هر څه په هر ډګر کې ودرېدل، کار کول هم زما حق دی، فاینانشلی سټیبل کېدل هم زما حق دی. خو د دې نه زه به ووایم چې لکه هرې ښځې ته پکار دي چې هغه په خپل مطالعه وکړي، خپل تاریخ وپېژني، خپل کلتور وپېژني، خپل ثقافت وپېژني، خپل ټول هغه هر څه وپېژني. او ما خو دا خبره به زه وکړم چې یو سړی تعلیم یافته کېدل هغه به خپل بچو ته تربیت وکړي، خو که یو ښځه تعلیم یافته شي او یو ښځه پوهه شي، هغه د پوره خاندان نه د نسلونو تعلیم یافته کېدل. ډېره مننه ښکلا مومند او خپلواک صاحب، ستاسو دواړو ډېره مننه. دا زموږ بیدار ځوانانو چې د هغوی خبرې تاسو واورېدې، د هغوی کار او کردار هم وکتو. یقینا چې زموږ دواړه شهزادګان بچي چې دي، دوی په خپل میدان کې داسې کارنامې کوي او کولی شي په راتلونکي وخت کې انشاءالله چې په دوی باندې به قام او وطن فخر کوي. د احمد خان خپلواک او د ښکلا مومند دواړو ډېره مننه. اباسین یوسفزی اجازه غواړي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.